زمونږ دا منهج نه دی چې د امامانو او د علماو بېادبي وکړو او څوک چې د امامانو او د علماو او د دین د مشرانو بېادبي کوي دی د سر د سلفیت په خوا تېر شوی نه دی دې منهج د اهل حدیث او د اهل سنت نه پیژني داسې لګیا دی علم ورسره نشته بله خبره دا ده که څوک یو ډلې ته ځان منسوب کوي او کار غلط وکړي نو د هغې د لاسه به هغه ټوله ډله بدنامې مسلمانانو کې دروغجن شتي که نشتي شتي پکې دوکهباز پکې شتي شتي نشهیز پکې شتي شتي نو اوس به څه چې ټول مسلمانان دوکهباز دي ټول مسلمانان نشهیز دي یا اسلام به بدنامې نه اسلام کې هم څه کمی نشتي مسلمانان هم برابر دي جملتاً مشکل خو به ده کې دی نو که یو سړی دا وایي چې سلفي منهج ولم یا زه اهل حدیث یم او بیا د امامانو ګستاخي کوي نو ته به څه چې ګوره دا اهل حدیث دي ته پرېږده یو عامي روډ والا کس ترې راغستی دی د هغې خبرې بیانې د اهل حدیثو د علماو خبره وکړه چې هغوی څه وایي اوس عوام چې یو بل سره کیني لکه یو د امام ابو حنیفه په مذهب دی او بل د امام شافعي په مذهب دی هسې مثال درله درکوم او دواړه څه دي جاهلان دي او غوسه شو په خبرو کې څه شو غوسه شو او یو ورته زمونږ هغه امام ستا غیره پوه دی ډېر ښه و هغه د اکثر هلته ویم زموږ ملکونو کې دا کیسې امام ابو حنیفه وایي د ټولو نه زیات پوه دا هم غلو ده نو زمونږ امام د ټولو نه زیات پوه دی او ستاسو هغه جاهل و ستاسو هغه څه جاهل و هغه انپړ و هغه نه پوهېد او دوی ګرم شو بل سړی راغی هغه وایي احنافو ته هم خیال دی احنافو ته هم خیال دی د امام شافعي څنګه بېادبي وکړه دا خبره صحیح ده که غلطه ده ولې غلطه ده دوه خبرې دي جاهل دی او دا یو کس د هغوی ترجمان خو نه دی خبره د عامو احنافو وکړه او د علماو وکړه علما څه وایي د هغوی مشران څه وایي نو په لاره کوڅه کې دوه کسان وران شوي دي موږ ته یو ملګری لیکه وایي دوه سپین ګیري جومات کې ناست خبرې اترې کولې نو په دې باندې بحث کوو چې د وینې وتو سره اودس ماتېږي که نه دا رښتیا ده زنانه سره چې لاس ولګي په دې اودس ماتېږي که نه نو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې زنانه سره چې لاس ولګي اودس نه ماتېږي چې څو پورې د نسب تلي نه او همدا مضبوط مذهب دی په دې مسله کې د امام شافعي مذهب دا دی چې زنانه سره د لاس ولګي اودس مات شو د لپاره هغه خپل دلایل ذکر کوي خو هغه دلایلو ته نه رسي کوم دلایل چې امام صاحب بیان کړي دي نو د سپین ګیري اوس دې کې بحث کوي نو دوی سره څه علم د اولیګیا دي که نه نو دا یو دی بل ته وایي چې وایي شاپۍ صاحب چې دا مسله وکړه نوم ولې نه ورته وایي شاپۍ صاحب شاپۍ صاحب چې دا مسله وکړه که نه چې د وینې وتو سره د زنانه سره چې لاس ولګی نو اودس ماتي او له دې ځینې پې زموږ د امام صاحب راودانګل ته دې تعبیر ته ګوره راودانګل اوس خندا په دې سړي له ورځي چې امام ابو حنیفه امام شافعي میلاو شوي هم نه دي یو بل سره امام شافعي خو وروسته پیدا شوی دی امام شافعي خو وروسته پیدا شوی امام ابو حنیفه خو مخکې مړلی دا د کوم ځینې امام صاحب راودانګل په امام شافعي باندې نو دا اوس د عوامو خبرې دي نو آیا اوس موږ څه وایو وګوره احنافو ته دا خو به ظلم شي ټول احناف یادوي او بیا د یو جاهل د لاسه یادوي او نه پوهېږي سپین ګیری د مشر دی خبره یې غلطه وکړه خو نه وه په کار خو بس هغه د هغې اصلاح وکړه ټول احناف سره یادوي دغه شان که ته په سلفیانو کې یو کس وینې جاهل دی خبره یې غلطه وکړه کار یې غلطو نو ته دا مه وایې چې دا ټول به دغه شی دی بلکې د علماو خبره کوه عالم کیدی نشي چې سلفي عالمي په صحیح معنو سره او دی د امامانو او د علماو او د دین د مشرانو ګستاخي وکړي الا دا چې اوس یو سړی دې ته ګستاخي وایي چې ته دا وایې که چېرته د امامانو خبره کمزوري به یې نه منو نو دا خو بیا ستا ځان له ذهن دی بیا خو دغه خبره خو موږ هم کوو دغه خو موږ هم کوو چې کمزوري خبره نه منو ښکلی مثال تیر شو
د امام شافعي او د امام ابو حنیفه مسله ده چې زنانه سره لاس لګولو سره اودس ماتېږي که نه ماتېږي. موږ وایو د چا خبره مضبوطه وه؟ د امام ابو حنیفه. دې کې د امام شافعي بېزتي وشو؟ نه، دې خو دا بېزتي موږ نه ده کړې. نو دا زموږ منهج دی، دا مسلک دی، دا مذهب دی، دا دین دی، او یاد یې کوي او خلکو ته یې بیان کوي. موږ الحمدلله د هغه کسانو نه بری یو چې څوک د امامانو بېادبي کوي او د دین د مشرانو ګستاخي کوي. موږ د هغه کسانو نه بری یو او د هغو نه هم بری یو چې څوک رالګي او د امامان او د دین د مشران د پیغمبر درجې ته رسوي یا د هغوی د خبرې د قرآن او د حدیث په مقابله کې بیانوي. د دې خلکو نه هم بری یو. الحمدلله الله موږ ته هغه منهج را نصیب کړی چې هغې کې وسطیت دی، نه افراط دی او نه تفرید دی. ولله الحمد. والله دې هم په دې منهج باندې موږ له مرګ راولي.